بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى په موږ او تاسو باندې په زندګۍ کې رنګارنګ آداب او همدارنګه اخلاق مقرر کړي دي چې موږ تاسو به د دې اخلاق او آداب پابندي کوو او په دې باندې به زموږ او ستاسو ژوندۍ ښایسته کېږي. او کله چې موږ د دې آداب او د دې اخلاقو پابندي نه کوله نو بیا به زموږ ژوندګي سختې خواږه به د ژوندګۍ نه وځي. یو ادب په دې آدابو کې دا دی چې د خلکو سره نرمي کول، نرم اخلاق استعمالول، ښایسته اخلاق استعمالول او د سختو اخلاقو نه ځان ساتل. سخت اخلاق د الله هم بد شي او د الله د رسولم، او نرم اخلاق والا انسان د الله خوښ دی او د الله د رسولم صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام تعالی وی فبما رحمت من الله لنت لهم، ایسما نبی د الله پر رحمت باندې ته د خلکو ته د صحابه کرامو ته د خپل ملګرو ته نرم شوي، یعنی دا پتا باندې الله رحمت او چې ته نرم شوي. نو ګور دې ته رحمت ویلې دی، دا نرمیدل خلکو ته د الله رحمت دی، دا مهرباني ده. ولو كنت فظا غليظ القلب، کته اے نبی بد زبانه یا سخت زبانه وي او سخت زړه وي، لنفضوا من حولك، دا صحابه کرام او دا ملګری دا بستا د خوانه خوار واره شوی وي. نو معلومیږي دا د نبی علیه السلام په اخلاقو کې نرمي وه، ځکه په هغې باندې خلک راچاپېره شوي دي او د هر چا خوښو، هر چا ورسره مجلس کو او هر چا چې دی د هغې مجلس خوښو. نبی علیه السلام فرمایلي دي په مسند احمد کې دا روایت دی د مؤمنانو د مور بی بی عایشې رضی الله عنها اوی نبی علیه السلام فرمایلي اذا اراد الله باهل بیت خیرا، کله چې الله یو کور والا ته د خیر اراده وکړي ادخل علیهم الرفقه، دی باندې نرمي ور داخله کړي. د کم کور والا باره کې چې د الله د خیر اراده وي نو دی باندې نرمي کړي، دا نرمي کوي. معلومیږي دا چې کوم خلکو کې په کورنۍ کې په معاشره کې نرمي نه وه نو دی خلکو ته د الله د خیر اراده نشته. دا سختو اخلاقو والا خلک چې دي، دا سختو لهجو والا خلق، هغه انسانان چې د خلکو سره په دې لهجو کې سختی کوي نو دې خلکو ته الله د خیر اراده نه ده کړې. حدیث کې راغلی دی ان الله رفیق یحب الرفقه، الله داسې ذات دی چې نرم دی، یعنې معنا مخلوقاتو سره نرمي کوي. که موږ او تاسو وګورو د رب العالمین څومره نرمي ده په موږ او تاسو باندې، موږ ټوله ورځ شپه ورځ او ټول عمر کې د رب العالمین مخالفتونه کوو، داغه قانون ماتو، داغه خبره نه منو، او بیا موږ ته الله مهرباني را باندې کوي، باران را باندې وری، نعمتونه را کوي، صحت را کوي، دعاګانې قبلوي. که چېرته موږ او تاسو خپل ځان وګورو که یو څوک موږ سره داسې وکړي موږ به ورسره څه کوو؟ او موږ او تاسو رب العالمین سره ګورې څومره نافرمانۍ کې لګیا یو او هغه به موږ سره په احسانات باندې د احسانات معامله را سره کوي. نو ان الله رفیق یحب الرفقه، الله نرمي خوښوي. نو که چېرته په موږ او تاسو کې نرمي راله موږ به الله خوښ کړي، او که چېرته په موږ کې نرمي نه وه نو موږ به د الله بدې راوځو به العیاذ بالله. نو په ځان کې نرمي راوړل پکار دي، ځان کې نرمي اچوله. ویعطي علی الرفق ما لا یعطي علی العنف، او الله تعالی ورکول کوي په نرمۍ، په نرمۍ دومره اجر او ثواب او بدلی ورکوي چې څومره په سختۍ باندې به نه ورکوي. نو معلومیږي رب العالمین په هغې عملونو خوشحالیږي چې په هغې کې نرمۍ نه کار واخیستلی شي، په هغې خبرو هم خوشحالیږي چې په هغې باندې په هغې کې نرمۍ نه کار واخیستلی شي. او کومو کې چې نرمۍ نه کار نه اخیستلی کېږي نو په هغې الله بدلي انسان ته لرې نه ورکوي، ولو که نیک عمل به دې کړي په بد اخلاقۍ باندې او یا رنګه په سختو الفاظو به دې کړي نو رب العالمین پې نه خوشحالیږي.
نبی علیه السلام فرمایي ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. نرمي په یو شي کې نه مګر هغه شی ښایسته کوي. چې په هر شي کې نرمي وه هغه شی ښایسته کېږي. که په مسلې بیانولو کې نرمي وه دا مسله ښایسته کېږي. که په یو کور کې نرمي وه دا کور ښایسته کېږي. که په یو کلي کې نرمي وه دا کلی ښایسته کېږي. که یو جماعت کې نرمي وه دا جماعت به ښایسته وي. او که په یو بدن کې نرمي وه دا بدن به ښایسته وي. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع عن شيء الا شانه. او دا نرمي دی وشینه نه ایستلی کېږي مګر دا بدرنګېږي. کوم شي نه چې نرمي ووتله او نرمي پکې نه وه دا شی به بدرنګي. د هر چا بدې راځي بیا ده هېڅوک هم ورسره بیا محبت نه کوي. نو معلومېږي دا چې انسان کې نرمي راوړل پکار دی. نبي صلی الله علیه وسلم همیشه نرمۍ نه کار اخیستی او که چېرته موږ او تاسو وګورو الله سبحانه وتعالی فرعون پسې موسی علیه السلام ورولېږه چې فرعون د الله لوی دشمن دی او ډېر زیات ظلمونه یې کړي دي چې په ټول تاریخ کې د هغه ظلمونه مشهور دي. د الله مقابله ته ځان تیار کړی او ظاهرا یې داسې ځان مقابل حسابه و. د الوهیت دعوی کړې وه. د الله اولیه یې تعذیبوله. مخلوقاتو باندې ظلمونه کوله. رنګارنګ جرمونه یې کړي وو. لیکن موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الله څه وایي چې فرعون ته لاړ شئ فقولا له قولا لینا. نرمه خبره وله وکئ نرمه لعله يتذكر او يخشى. شاید دا نصیحت قبول کړي او یا ویریږي. نو ګوره دې نه معلومېږي چې فرعون غوندې انسان باره کې الله وایي چې نرمه خبره ورسره وکئ. نو موږ او تاسو خو مسلمانانو سره مخامخ کېږو نو نرمه خبره هغې سره پکار ده نرمه. نو نبي صلی الله علیه وسلم د نرمۍ ډېر ترغیب موږ او تاسو نه راکړی دی چې نرمي کوئ نرمي. نبي علیه السلام دو صحابه کرام ولېږل یمن ته. یو معاذ بن جبل او دویم ابو موسی اشعري رضی الله عنهما. ورته وایي یسره ولا تعسره وبشره ولا تنفره. تاسو اسانتیا کوئ یعنی خلکو ته داسې مسلې بیان کوي چې اسانتیا راشي به خلکو او سختي مه کوئ خلکو سره. وبشره ولا تنفره او خلکو ته زیری ورکوئ زیری. ولا تنفره او خلک په نفرت کې ماچوئ. معلومیږي د خلکو سره نرمي کول پکار ده. کله چې موږ خلکو سره د نرمۍ معامله کوله رب العالمین خو ډېر رحیم کریم ذات دی او رفیق ذات دی. موږ او تاسو سره بیا خامخا د نرمۍ معامله کوي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.